د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه بیا هم سهار کې ما د سهار اکاډمي له خوا نه تاسو په چوپړ کې او نن به موږ په اډوبي فوټوشاپ کې دا ډیزاین جوړ کړو. په دې ډیزاین کې ټول زما مقصد دا دی چې موږ به کار په ماسک کلیپینګ باندې وکړو چې څنګه کولی شو موږ یو تصویر د یو شیپ په منځ کې ځای په ځای کړو. نو په همدغه توګه موږ به دا شیپ هم جوړ کړو او تاسو ته به یو ژوندی مثال درکړم څنګه موږ ماسک کلیپینګ کولی شو. نو د ټول نه دمخه دوستانو دا چې کوم ډیزاین دی دا به زه کلوز کړم او لږ به څنګ ته کړم. نو همدغه ډیزاین به موږ دوستانو اوس یو نوی جوړ کړو. د ټول نه دمخه موږ په شیپونو کې کاسټم شیپ ته راځو، کاسټم شیپ اخلو. په کاسټم شیپ کې دلته موږ سره ډېر زیات شیپونه تیار جوړ پراته دي دوستانو، د دې نه جوړ اخیستلی شئ. اوس دپاره زه ځکه مطلب زموږ د په شیپونو کې نه دی خو تیار شیپ راخلم او دا شیپ موږ پخپله هم په فوټوشاپ کې جوړولی شو. نو د دې لپاره چې زموږ اوس اصلي موخه د دې درس د کلیپ ماسک دی، نو د دې لپاره موږ ډېر په شیپ کې کار نه کوو. دا یو شیپ ما جوړ کړ. په دې شیپ کې دوستانو ځو افیکس ته او افیکس نه موږ په ده باندې بیول ان امبانس دلته لږ ذره بیول ورکوو، تقریبا یو څه بیول ورکوو دومره. د بیول نه وروسته ګران دوستانو ته موږ سټروک ورکوو او سټروک اندازه تقریبا 7 پکسله او په سټروک کې موږ ځو ګریډینټ او په ګریډینټ کې موږ داسې یو ګریډینټ خوښوو لکه دا چې دا یو ډېر اسانه طریقه ده، په اسانه جوړولی شئ. دلته تقریبا خړ رنګ دی، بیا سپین دی، بیا خړ دی. په دې توګه یو ګریډینټ موږ جوړولی شو. دا ګریډینټ اپلای کوم په دې باندې او په ګریډینټ سټایل کې موږ ریفلیکشن اخلو. دا د دوستانو دا موږ سره یو ریفلیکټډ سټروک جوړ شو. د دې نه وروسته موږ د ده په منځ کې دغه د افغانستان نقشه یا د عکس موږ څنګه ځای په ځای کولی شو. د دې لپاره ما سره دلته یو عکس دی، دا د افغانستان کنټرول سی، دا مې کنټرول سی کړ او راغلو دلته یې موږ کنټرول وي. دا موږ سره دا عکس دلته راغی. د عکس سایز موږ کنټرول ټي سره غټ کوو، شفت او الټ ورسره نیسم چې په یوه اندازه دا عکس غټ شي او دا عکس په ده باندې ږدو. دلته په د عکس باندې رایټ کلیک او رایټ کلیک نه کریټ کلیپینګ ماسک. زموږ ټول مقصد په دې کې دا و دا چې زه کله کلیک کړم نو د هغه لاندې کوم لیر چې وي په هغه لیر په منځ کې دا پورتنی لیر خپل ځای په ځای کوي ځان. دلته ګوره دا تیر هم وهل شوی دی، نو صرف همدومره کار دی. د ده ښه والی په دې کې چې دا اجسټیبل وي. مثلا زه کنټرول ټي سره مې دا سلیکټ کړ، دا عکس زه اجسټ کولی شم کوم ځای کې چې زما زړه وي دا عکس همالته زه اجسټ کوم. نو په موږ به دا عکس همدغه منځ کې پرېږدو، لږ ذره به په دې شکل. دا بیسیک شیپ یا لومړنی شیپ خو زموږ جوړ شو دوستانو. د دې لپاره چې موږ دلته څه ریفلیکشن یا داسې انعکاس ورکړو د هغه دپاره موږ څه کوو، په همدغه لیر باندې
د شیپ لیر باندې آلت سره زه کلیک کوم نو د دا پراپرټي به مکمل سلیکټ شي ماته دا سلیکټ شو دلته زه راځم سلیکشن ټول ته الیپټیکل مارکیوس ټول ته راځم او په دې باکس کې ګوره چې سبټرکټ فرام سلیکشن اوس یعنی د دغه سلیکشن نه زه کمول غواړم بعضې حصه نو د خپل د خوښې حصه کې نه په دې شکل زه منفي کوم داسې موږ سره دومره سلیکشن پاتې شو د دپاره موږ نوی لیر اخلو او په نوی لیر کې راځو ګریډینټس ته ګریډینټس به موږ هغه ګریډینټس انتخابو چې د ترانسپیرنټ نه د سپین نه ترانسپیرنټ خواته تللی وي یعنی دې خواته سپین او قره قره ترانسپیرنټ موږ به په دې ځای کې داسې یو کلیک وکړو دې شکل کنټرول ډي سره ډي سلیکټ او همدغه لیر ته راځو د ده اوپیسیټي موږ کموو اوپیسیټي په دې شکل موږ لږ کموو او د کنټرول ټي سره دا موږ سلیکټ او یو پکسل نیم پکسل دا وړکی کوو او د ایرو کی سره موږ یې لږ ښکته اجسټ کوو دې شکل موږ ته اوس یو ډېر ښکلی ریفلیکشن داسې ښکاري لکه د ده په مخ چې کوم شیشه وي دا ریفلیکشن موږ ته جوړ شو او د دې ریفلیکشن نه وروسته موږ څه کوو د ده دا لاندې کوم شیډو یا کوم سوری چې ده دا سوری موږ څنګه جوړولی شو د دې دپاره چې دا موږ شیپ ښکلی ښکاره شي نو راځو یو نوی لیر اخلو دا لیر راوړو دا د شیپ لاندې دلته اچو برش ټول ته ځو او په برش ټول کې دلته موږ رنګ باید تور سلیکټ وي او د برش هارډنس 0 یعنې صفر وي موږ په دې ځای کې یو کلیک کوو کلیک هم وکړو د دې لپاره چې د شیپ شاته دا نه ښکاري نو کنټرول ټي سره سلیکټ او دا داسې لاندې راوړو خپل شیپ یا دغه برش چې موږ کوم دانه کاروو دا کنټرول ټي سره سلیکټ او داسې مې لاندې راکش کړو اوس یو ښکلی سوری موږ ته جوړ شو د دې لپاره چې دا نور هم ښکلی ښکاره شي همدغه سوری لیر چې ته موږ کنټرول جې سره ډوپلیکیټ کوو کنټرول ټي سره سلیکټ او دا لږ نور هم وړکی کوو اوس د لاندني لیر دا سوری چې د ده اوپیسیټي لږ کموو په دې توګه موږ ته یو ډېر ښکلی ښه اوس دواړه د سوري لیر سلیکټوو او کنټرول ای سره مرج او دلته یې موږ اجسټولی شو دې توګه دا یو مثال اوس موږ په ټکس کې څنګه په ټکس کې هم په همدې توګه موږ پاور کلیپینګ کولی شو که یو ټکس ولیکمه مثلا افغانستان افغانستان کنټرول ټي سره سایز یې کوچنی کوم لکه څنګه چې ګورئ دا زمونږ دا ټکسټ ګورئ دته چې دا کومه ښکلا ورکړې ده لکه داسې 3D شکل چې لري دا د ده تخنیک به هم دوستانو زه تاسو ته وښیم که چېرته بلد ناست یې ورسره
خپله د ټکس لیر دوستانو دوپلیکیټ کوو کنټرول جی سره او دا لاندینی لیر دی منګه افیکټ ورکوو افیکټس ته ځو ګریډینټ او ګریډینټ کې مونږ ورته داسې ما سره تیار ګریډینټ شته خو تاسو خپل د خوښې ګریډینټ جوړولی شئ دا ګریډینټ د طلا د دی ما جوړ کړی په دې ګریډینټ کې مونږ راځو سټایل ته ریفلیکشن سټایل ریفلیکشن د دې لپاره چې دا لیر د مونږ دوپلیکیټ کړی لاندینی لیر باندې مونږ دا افیکټ اچولی اوس که د ایرو کی سره دلته زه موف ټول سلیکټ کړم او ایرو کی سره زه دا خپل ټکس دې خوا راوړم نو دا د صرف ما خپل دا ټکس د دې ټکس نه داسې حرکت ورته ورکړی دی په دې شکل نور مې هېڅ هم نه دي کړي دا د یو 3D تقریبا 3D شکله ټکس مونږ سره جوړ شو راځو دا خپل د بیرق لیر کنټرول جی سره دوپلیکیټ کوو او دا دوپلیکیټ راوړو د خپل سرینی ټکس د پاسه ږدو او دا هم راوړو دلته په دې شکل اجست کوو دې باندې رایټ کلیک او کریټ کلیپینګ ماسک هماغه بیرغ اوس موږ په ټکس باندې اپلای شو هغه بیرغ موږ اوس دلته کنټرول ټي سره سلیکټ او د دې نه هم موږ اجست کولی شو چې موږ د ټکس په کوم حصه کې باید دا بیرغ وي او د ځای نه یې وړوکی کولی او غټولی هم شو نو د دې درس ټول مطلب په دغه یو پوینټ کې و چې موږ څنګه کلیپینګ ماسک جوړولی شو او دا هم دنه وروسته هم موږ دا خپل ټکسټ او خپل کلیپ ماسک سره سلیکټ او کنټرول جی سره ګروپ او دا نوی کار هم چې موږ کوم شیپ کې وکړو دا هم کنټرول جی سره ګروپ دا موږ د دې خواته وړلی شو نو دوستانو دا هم زموږ دا کوم ډیزاین چې موږ وکړو دلته بیکګراوند لاک کوو کنټرول ټي دا شیپ هم دا هم زموږ بل په زړه پورې ډیزاین نو خدای دې وکړي چې د درس نه هم تاسو یو څه ګټه اخیستې وي یو څه زده کړي وي بیا هم ستاسو د ښو کومنټونو په هیله ده چې زموږ فیسبوک پاڼه کې زموږ سره هم تماس ونیسئ که څه پوښتنه لرئ او د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کول مه هیروئ او یو وروستی مثال به بل هم درکړم دوستانو دلته زه راځم شیپ کې دلته یو راونډډ شیپ اخلم په دې توګه او همدا کنټرول جی سره دوپلیکیټ او سرنی زه صرف رنګ بدلو چې موږ ته معلوم شي اوکې کنټرول ټي لږې کوچنی کوو د بل نه په دې شکل لاندینی لیر ته موږ یو افیکټ ورکوو هر افیکټ چې ستاسو خوښه وي مثلا ګریډینټ هماغه طلایي دا ورته داسې ریفلیکشن اوکې لیر سټایل ریفلیکشن انګل یې هم موږ داسې او ډراپ شیدو هم داسې یو فریم لرئ او غواړئ په دې فریم کې
کوم عکس خپل ځای په ځای کوي. مثلا دا عکس کنټرول A کنټرول C راځي دا خپل دلته کنټرول V. مثلا دا عکس غواړم زه په دې فریم کې ځای کوم کنټرول T. او اوس مونږه په همدغه لیر باندې عکس باندې رایټ کلیک کلیپینګ ماسک. بخښنه غواړم مشکل دلته دا زمونږ لاندینی لیر باید ریسټرایز وي. که ریسټرایز نه وي نو کار نه کوي. اوس به هم بیا هم کار ونه کړو. ریسټرایز لیر سټایل نو اوس یې کار وکړو. دا ښه شو دا مثال سره دا هم واضح شو که چېرته زمونږ دا لیر باید ریسټرایز شوی او یو سمپل لیر اوسي د ده نه بغیر دا افیکټ کار نه کوي. نو اوس که زه خپل همدغه عکس ته یو افیکټ ورکړم انر شیډو. د عکس بلک اجست کو دې شکل. اوس به موږ ورته د افیکټ نه یو انر شیډو نو دا و دوستانو یو بل مثال. دا هم زمونږ دریم مثال چې موږ څنګه کولی شو په یو فریم کې خپل تصویر ځای په ځای کړو. نو هیله ده چې په کلیپینګ ماسک باندې مو سر خلاص شوی وي. نو د دې درې مثالو نه وروسته انشاءالله تاسو به په هر څه واضح پوه شوي اوسئ. بیا هم که تاسو سره کومه پوښتنه پیدا کیږي ما سره د فیسبوک له لارې حل کولی شئ او ستاسو د ښو کومنټونو په هیله ما سره همکاري وکړئ تر څو دا درسونه ټولو پښتنو وروڼو ته ورسیږي. ستاسو لایک کول کومنټونه ما لا نور هم هڅوي. نور مو په خدای سپارم په مخه مو ګورم.